مکتب او مدرسه ووایي. نو ته یې ولې نه وایې خلکو ته نصیحت کوې؟ د کوم ځای یې اصلا؟ اصلا موږ د سره شوقي نه وایې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ، په دې هیله چې روغ جوړ واوسېږئ او ژوند زندګي په خیر تېره شي. د میدان ښار بازار کې یو، دا ځوان مې مخې ته راغی، جاروګانې یې په شا پورې تړلې وې او ومې غوښتل چې خبرې ورسره وکړم. ستړی مه شي. خیر اوسې. ستړی مه شي. نوم دې راته واخله. نوم مې عبدالمالک. عبدالمالک وروره، دا جارو دې له کوم ځای راوړي؟ دا سره پلنه. سره پلنه دې راوړي؟ د میدان ښار له سره پلنه. ښه، له کوم ځای نه دې راوړي؟ دا له کومه کوې؟ ککوخېلو غره نه. د ککوخېلو نه ګرم. نو دا راته ووایه، له غره کې څنګه راټولې یې، څنګه یې راښکیې ده؟ اول دا لور چوالو بیا یې راریبو، بیا یې راټولو، بیا بس پړی لاندې کوو، تړو یې بیا راوړو. څومره جګ ورته خېږي؟ داسې چې د غر نه سر نه لږ ټیټ خېږي. ښه، یو دانه دا ډکه یې راښکیې ده، بیا سره راټولې یې بیا یې راوړي. ښه، د سره پلنه بیا تر مرکزه پورې خو ډېره لاره ده، څنګه راځي؟ هلته بیا داسې رافشا کوو، یې راځو، بیا دلته راځو، دلته یې خرڅوو. له سره پلنه تر دې پورې پیاده راځي؟ نه، موټر کې. موټر کې راځي. کور په کور یې ګرځئ که دوکان په دوکان یې ګرځئ؟ نه، همداسې دا بازار کې ګرځو. دې ورځې څو دستې خرڅوي؟ دې ورځې داسې ووایه چې دا 10 دستې خرڅوو. 10 دستې خرڅوي؟ یوه دسته په څو خرڅوي؟ یوه دسته په 15 روپۍ. په 15 روپۍ باندې خرڅوي. ښه، داسې خلک هم شته چې درته ووایي چې وروره په ځه جارو چې اخیستې په دې وخت کې؟ کله کله درته وایي؟ ناهیلی کېږې نه؟ خفه کېږې نه؟ ولې نه خفه کېږي؟ ولې نه خفه کېږي؟ نو بیا ته څه ورته وایې؟ مونږ دغسې ته لاړ شو که نه، څه ورته ووایي؟ ښه، د کوم ځای یې اصلا؟ اصلا موږ د سره پلي. ښه، او دا به راته ووایي مکتب وایې؟ مکتب نه ولا. مکتب نه وایې؟ نه. ولې؟ بس نه. ولې نه وایې؟ شوقي نه وایې که نه مجبور یې؟ نه، همداسې شوقي نه وایي. شوقي نه وایې؟ دا نه ولې؟ شوق یې نشته راسره. بیخي دې ویلې له اول نه تر اخره؟ نه، شوق یې نشته راسره. ته خو به یوه ورځ ورغلی وي؟ یوه ورځ خو ورغلی یم. ورغلی یوه ورځ؟ هغه ورځ څه رقم ورځ وه؟ هغه ورځ داسې وه چې د هفتې ورځ وه. نو بیا ولې دې مکتب ته ادامه ورنه کړه؟ زده کېدل یې نه څه رقم و؟ زده کېدم یې نه. نه دې زده کېدل؟ کور کې پلار ورونه نور څوک لري څه کار کوي؟ وایي څه کار کوي؟ هغوی څوک زرنج چلوي، څوک دا دلته مسکن نیم کورم کابل کې نیم کور دلته. پیسې چې د جاروګانو ټولوې دا بیا څه کوې؟ دا بیا زه خپله اخلم. خپله یې اخلي؟ نو څه شی پې کوې؟ خپله څه چې شی هم زده راسي. مثلا څه شی چې پې اخلي؟ هغه دا هر څه چې ته زړه اوسه. مثال تر اوسه پورې د څه پې اخیستي؟ داسې وه چې تر اوسه خو هم چې نه دي پې اخیستي، خو کور کې راسره ایښي. نو دا څپلۍ خو دې ماسې زړې دي، له کالي دې له زاړه دي، ماسې واسکټ نه لري؟ څپلۍ خو دا کالي خو هغه یو څو ورځې خرڅه کړم ځکه یې اخلم له خیره. اخلي ځان. ښه ډېر ښه. نو هېوادوالو ته، ځوانانو ته، ماشومانو ته څه پیغام لري چې څه وکړي؟ دغه پیغام خو مې دغه چې مکتب او مدرسه ووایي. نو ته یې ولې نه وایې؟ خلکو ته نصیحت کوې، خپله یې نه وایې؟ والله کاکا شوق مې نشته ورسره، که نه چې رښتیا ده، شوق مې نشته ورسره. نو خو نجاري، خیاطي او بل کار وکړه. والله نه مې زده کېږي، کارونه نه زده کېږي. سر دې په خلاصېږي؟ پخه د جارو په کار باندې ښه پوهېږي؟ په دې جاروګانو کې ښه جارو درته ښکارېږي؟ ښه جارو کومه جارو ده؟ ښه جارو په دې کې دغه لاس کې مې نیولې. د څه شي نه معلومېږي؟ دا د دې نه معلومېږي داسې لنډ یې او داسې د هغه یې او بېخونه یې صحیح. بېخونه یې صحیح. دغه جارو دا جارو که نه؟ دا یې مهمه دي؟ دغه یې مهمه دي. دا بیا تویېږي نه؟ نه. او دا بیا څوک درته تړي په کور کې دغسې؟ دا زه خپله تړم. خپله یې تړي؟ ولې په سیمان نه تړي، په ټوټې یې تړلی؟ سیمان نشته که نه، ډېرې روپۍ غواړي. روپۍ غواړي؟ ډېره زیاته مننه. خیر. خدای دې کامیابه لره. کور دې آباد. خو کوشش وکړه چې مکتب ووایې یا کورس ووایې یا بل شی نجاري یا خیاطي شی زده کړې. صحیح ده. صحیح ده؟ صحیح ده. خدای په امان. مخکې ته ښه وخت درته ووایم. دوستانو، په دې هیله چې تاسو مو خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږئ، مکتب پرې ووایئ او مجبوره نه سي چې د دې ځوان په ډول باندې، دې ځوان په توګه باندې چې دا جارو خرڅي، دې ته مجبوره نه سي. ښه وخت درته غواړم. الله به مل.